لکه ټولو ملګریو ته تاسو ته پته شته دی چې نن پرون چې کومه مونږ یو ای ته تللو اماراتو ته نو هغې زموږ نمونه په ای سی ایل کې اچولي وو نو هغې د وجې نه راوپس شو نو بیا اف آی ای ته لاړو اف آی ای کې چې کوم تاڼې مخ ته اف آی ای آفس مخ ته چې کومه ملګري درنه ورکړه احتجاج یې وکړ نو هغې په وجه باندې موږ ذاتي مچلکو باندې خلاص شو بیا نن موږ د ثوابې کوټ ته راغلي یو دلته موږ خپلې مچلکي چې کومې دي هغه جمع کړلې نو هغې ډیټ لا نه دی راکړی چې کوم ډیټ آرډر کې به کوي خو موږ دلته راغلي یو د ثوابې اف آی آر په حواله سره چې 3 میاشتې مخته کټ شوی و نو نن موږ په ثوابې کې ولاړ یو او آینده دپاره چې کوم ډیټ دی راکوي هغه کې به بیس وي بیا به کنفرم کول وي نو زه دا وایم چې د ثوابې خلکو چې کوم دې حوالې سره زموږ سره کومې همدردي وکړي او کوم راغلل او په دې ځای کې زموږ سره مرسته وکړه او د دې راجمع شو نو زه موږ د دې ډېره شکریه ادا کوو او امید لرو چې د پښتنو هر ځای چې کوم ځای کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ته مشکلات دي اف آی آر په حواله سره د ریاست په حواله سره نو پښتانه ورسره ډېره قرباني کوي یا خصوصا د ثوابې خلکو ډېره قرباني وکړله موږ د دې ډېر شکرګزاري مننه اوس په حال تاسو پېښور هوایي ډګر چې موجود یې وایي چې د لامل چې تاسو کوم ځای ته وړل غواړي یا تاسو سره ګرفتار شوي تاسو څه وینا کیږي نو زما او د محسن پاسپورټونه دي د ځان سره کېښودل او د پاسپورټونه د ځان سره کېښودل او دا وایي چې تاسو به دفتر ته ځئ او په دفتر کې مزید کومه کاروایي کیږي د اف آی ای دفتر ته به درومي او مزیده کومه کاروایي کیږي هغه به د هغه نه پس معلومیږي خو فلحال حاضر مونږ په ایرپورټ کې ناست یو او زموږ پاسپورټونه د دې سره دي زما او د محسن نو اوس راتلونکي وخت کې به د دې شي فیصله کیږي چې د دې څه اثرات دي اوکې مهرباني دې کې پښتانه چې څومره پښتانه دي هغه یو پروګرام جوړ کړی و په هغې کې د پی ټي ایم دغه ملګري چې څومره کسان وو هغې شرکت پکې کوو نو او د بهر چې کوم د یورپ نه او د نورو دنیا نه کوم پښتانه وو هغه ورته روان وو نو کېدای شي په دې ځای کې یو لوی غټه پروګرام کېده چې هلته ولې په پښتانه ډېر په ګڼ تعداد سره کاروبار او مزدورۍ ته تللي دي نو هغه چې کوم جوش او ولوله دی کې وه نو هغه شاید دغه چې کوم هلته پروګرامونه کېدل هغې په دې باندې دومره خوف اچولی دی چې بالکل په پاکستان کې خو دننه څه کې بهر ته هم دې شي ته ملا نشي ټینګولی اوس په حال